السلام علیکم دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. د امین میډیکل ټیوټوریالز د چینل ته ښه راغلاست. نن یو ځل بیا غواړم د یو نوي موضوع په اړه تاسو سره معلومات شریک کړم چې هغه نوې موضوع د تمرین کول او د هغې طبي ګټې دي چې کومې طبي ګټې لري. نو هیله لرم چې تاسو تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. دوامداره تمرین د هر چا لپاره ډېرې فایدې او ګټې لري، کوم چې د بالغو کسانو لپاره ډېر مهم او ضروري دي. تاسو به په دې حیران شئ چې د تمرین کولو څومره ګټې او فایدې دي. ستاسو لپاره د فعاله تمرینونو معرفي کول، کوم چې تاسو به ډېر صحتمند شئ ورسره. تمرین کولو ډېرې ګټې دي، کوم چې موږ غواړو تاسو ته د تمرین کولو هغه 6 دانې مهمې ګټې در وپېژنو. د تمرین کولو لومړی ګټه چې ده هغه د صحتمند زړه ساتل دي. د زړه او د زړه د رګونو ناروغي چانس لرې کوي. او کوشش وکړئ هر وخت د ډوډۍ د خوړلو څخه وروسته قدم ووهئ تر څو مو زړه پیاوړی او صحتمند وي. دوامداره تمرین کولو دوهمه ګټه چې ده هغه د عضلاتو، هډوکي او بندونه قوي ساتي. تر څو ښه فعالیت وکړئ، کوشش وکړئ قوي تمرینونه د هډوکو او عضلاتو په واسطه کم از کم په هفته کې 2 ځل اجرا کړئ. دوامداره تمرین او بله درېیمه ګټه چې ده د وزن برابرول دي، کوم چې کالوري سوځوي او تاسو سره مرسته کوي تر څو مو صحتمنده وزن وساتئ. مګر تمرین کولو سره باید خپل پرهیز هم وساتئ تر څو مو وزن صحتمند وي. نو دکان او یا بازار ته هم قدم ووهئ، او که نه یا هم ماشوم مکتب ته په سایکل باندې بوځئ. دوامداره تمرین او بله ګټه چې کومه ده هغه د کینسر، څلورمه ګټه د کینسر مرض ختمول دي. صحتمند وزن او تمرین کول تاسې د کینسر له خطر څخه ژغوري. او که چیرې تاسو ماشومان لرئ نو کوشش وکړئ چې د هغوی سره ډیر زیات تمرین وکړئ. تر څو ډیر تمرین وکړئ ډیر به مو صحت همومره ښه وي. نو کوشش وکړئ تمرین ډیر زیات وکړئ. او دوامداره تمرین پنځمه ګټه چې ده هغه د شکرې د ناروغۍ چانس کمول دي. صحتمند وزن او تمرین کول ستاسو د شکرې ناروغۍ چانس کموي، او په UK کې 3.5 میلیونه خلک په دې ناروغي اخته دي. دوامداره تمرین کول ډیر زیات مهم دي تر څو ستاسو شکر چانس کم کړي. او که چیرې تاسو دا ناروغي شکر لرئ نو دوامداره تمرین کولی شي ستاسو د ګلوکوز اندازه په ډیر پیمانې سره ستاسو په بدن کې کمه کړي تر څو تاسو له دې ناروغۍ څخه وساتي. او بله د دوامداره تمرین بله ګټه چې موږ سره ده 8مه ګټه هغه خپل فکري او ذهني صحت مو ښه کوي. او دوامداره تمرین کول ستاسې ډیر پریشانی او لیونتوب خطر هم ستاسو له سر نه کموي. تمرین کول ستاسې فشار او اندېښنه کموي او ستاسو مزاج ته خوشحالي وربخي. د کور څخه بهر وځئ، کوم چې ستاسو فزیکي او دماغي حالت ښه کړي. نو نن ورځې څخه تمرین شروع کړئ تر څو مو صحت لا پسې پیاوړی او قوي شي. دا و د نن ورځې ویډیو. کوم ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.